نو چې اوس اندامونه ته راولګي په ځواني کې تباه و برباد کړي د الله په نافرمانیانو کې دې کې به څه پاتې شي چې کله ته بوډا شي بوډا نه راشي ځوانان ته توګه په ځوانۍ کې چې ورته وګورې ته به وایي چې دغه دی ساعتې وزي راولېږي مري وی یو پیر پکې یو عالم کښتۍ ته ختلی و عمر یې 100 کالو نه بره نو دی چې د دې کښتۍ نه کوزېدو نو دا خلک ورو ورو کوزېدو دی چې ټوپ و نو چا ورته ووي سبحان الله دې عمر کې په دې عمر کې ته د کښتۍ نه ټوپ وایې نو هغه داسې راونیو ورته ووي دا اندامونه موږ په ځوانۍ کې ساتلي دي رب العالمین راله په بوډاوالي کې ساتلي دي دا اندامونه موږ په ځوانۍ کې ساتلي دي ذکر الله په بوډاوالي کې ساتلي دي نو چې اوس اندامونه ته راولګي په ځوانۍ کې تباه و برباد کړي د الله په نافرمانیانو کې دې کې به څه پاتې شي چې کله ته بوډا شي بوډا نه راشي ځوانان ته توګه په ځوانۍ کې چې ورته وګورې ته به وایي چې دغه دی ساعتې وزي راولېږي مري دې ګناهونو دې درجې ته رسولې زموږ خواله راځي که نه راشي تپوسونه کوي مسلې والله چې ورته وګورې ته وایي چې دغه دی مري په ځوانۍ کې برکت نه وي بدن کې برکت نه وي یو درد دی یو پلانې دی یو تکلیف دی یو دا دی یو دغه دی ټولې ګیلې شکوې عمر دې څو دی لکه ته دومره ګیلې شکوې کوې یاره زموږ خو شپږ شویش روان یو نو په شپږ شویشتو کې ستا دا حال دی په 10 کې ستا دا حال دی په 40 کې ستا دا حال نو ته چې 50 نه واوړې ستا به څه حال د رب العالمین د دین خیال ساته هغه به ستا د دې بدن خیال ساتي